د نوروز د جشن لمانځلو په اړه استاد محمد محق څه وایي؟ حرام دی که حلال؟ په دې اړه د استاد محمد محق یوه مقاله در سره شریکوو. دی وایي په افغانستان کې نوروز جشن هر وخت او په تیره بیا په دې وروستیو کلونو کې له مناقشاتو سره مل پاتې شوی دی. ځینې وګړي یې تود هرکلی کوي او ځینې مذهبي کړۍ ورسره سخت مخالفت کوي. ځینې خو له دې بریده هم په ښه اړوي او چاته د نوروز مبارکي ویل او هر بل عمل چې د نوروز د لمانځلو نښانه وي د کفر موجب ګڼي. د نوروز د جشن مخالفان چې ځینې دودیزې او سلفي وزمه ډلې دي د دین له دریځه د نوروز او په هغه پورې تړلي د هر ډول مراسمو د تحریم حکم کوي. دوی د دې کار لپاره ځینې دلایل راوړي، لکه دوی وایي د داسې پخوانیو دودونو لمانځل د هغو عادیانو او فرهنګونو له دوام سره مرسته کوي چې تر اسلام د مخه وو او اوس منسوخ او مردود شوي دي. د داسې مناسبتونو لمانځنه له نامسلمانانو سره ورته والی دی او د اسلام په پیغمبر پورې د یو منسوب روایت پر اساس د نورو عادیانو د پیروانو سره تشبیه ناروا ده. د پیغمبرانو له یو صحابي انس بن مالک څخه روایت شوی چې وایي کله چې د خدای جل جلاله پیغمبر مدینې ته راغی د دې ښار خلکو دوې داسې ورځې درلودې چې لوبې او ساتیري پکې کول. پوښتنه یې وکړه چې دا دوه ورځې څه دي؟ ویې ویل د جاهلیت په زمانه کې به مو په دې ورځو کې لوبې او تفریح کولې. د خدای پیغمبر وویل خدای د دې په بدل کې دوه بهترې ورځې درته مقرره کړي دي، یوه د ضحا او بله د عید الفطر ورځې دي. له داسې جشنونو او مناسبتونو سره مخالفت په اړه ځینې روایتونه د ابن تیمیه، ملا علی قاری او ځینو نورو پخوانیو عالمانو فتوا د نوروز د مراسمو په ترڅ کې ځینې خرافي او شرکي عملونه لکه زیارتونو ته تګ او له مړو څخه د خپلو حاجتونو د پوره کولو غوښتنه چې د اسلام له نظره ناروا دي. دا هغه د تر ټولو زیات مهم دلایلونه دي چې له نوروز سره د مخالفت او نوروز د هر ډول لمانځلو د تحریم لپاره وړاندې کیږي. د دوی په مقابل کې د نوروز د جشن موافقان بیا داسې استدلال کوي چې د لرغونو زمانو ټول راپاتې دودونه دینی بڼه نه لري او د دې دودونو ژوندي ساتل د هغو عادیانو د تداوم او بیا ژوندي کولو معنا نه لري. د عرفونو او رواجونو زیاته برخه فرهنګي اړخ لري او فرهنګي چارې د انسانانو د اجتماعي تکامل نښه ده. حقیقت دا ده چې د غارمیشتې دورې تر تېرېدو وروسته چې وګړو ښارونو ته مخه کړه، زراعت او تجارت یې رامنځته کړ، نو فرهنګ هم راوزېږېد چې د خلکو په ټولنیز ژوند کې مختلف مناسبتونه سمبال کړي. دا بهیر له هماغه وخته تر ننه پورې روان دی او څومره چې د تمدن له سفره وخت تېرېږي هماغومره بشري فرهنګ هم تنوع مومي او رنګارنګ میوې کوي، سره له دې چې په ځینو دورو کې ځینو قومونو نوروز ته مذهبي صبغه هم ورکړې ده. خو نوروز تر دې زیات چې مذهبي ریښه ولري، اساس یې فصلي بدلونونه دي چې د لرغونې زمانې خلکو ته مهم وو، ځکه چې د دوی ژوند په کرهڼې او د کال په اقلیم پورې تړلی وو. د نوروز عادیانو او فرهنګونو له پیروانو سره د تشبیه نهي کول یوازې په هغو چارو کې وي چې عبادي او مذهبي بڼه لري او د عادیانو د پیروانو ترمنځ د هویت د خلط او ګډېدلو سبب شي. عادي چارې د دغه فقهي قاعدې پر اساس چې وایي الاصل فی الاشیاء الاباحه پر ذاتي جواز ولاړ دي. پر دې سربیره په عادي چارو کې له تشبیه ډډه نشي کېدای او که خبره دا وي چې په عادي چارو کې له هر ډول تشبیه څخه ډډه وشي بیا نو د مسلمانانو لپاره ژوند ناشونی کیږي، ځکه چې د نورو عادیانو پیروان ډوډۍ خوري، سملي کار کوي، کالي اغوندي او داسې ډېر نور کارونه کوي چې مسلمانان هم مجبور دي چې ویې کړي. له مشابهته مطلق نهي کول دغه ټول شیان رانغاړي. هغه حدیث چې جاهلیت د پیر د دورو ورځو په اړه راوړل کیږي او د مخالفانو تر ټولو مهم دلیل دی، لومړی د نوروز په اړه صراحت نه لري.
دویم د روایت له لحنه ښکاري چې په خپله پیغمبر مدینې ته تر هجرت له دمخه چې د اکثرو روایتونو مطابق 53 کلن و له دې مراسمو سره هیڅ اشنا نه او د مدینې له خلکو یې په دې اړه پوښتنه وکړه. دا راښیي چې دا مراسم د عربو په منځ کې مشهور او مهم نه وو. دریم که د اسلام پیغمبر ته جوته شوی وای چې دا مراسم معقول اصل دی ده به یې هم دوام ته مټې رانغاړلې وای. هماغسې چې د عاشورا د ورځې د روژې په برخه کې وشول. له ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی کله چې د خدای پیغمبر مدینې ته راغی یهودان یې ولیدل چې د عاشورا په ورځ روژه نیسي. له هغوی یې پوښتنه وکړه چې دا څه رقم ورځ ده چې تاسې پکې روژه نیسئ. هغوی وویل دا یوه لویه ورځ ده چې خدای پکې موسی او قوم یې وژغورل او فرعون او قوم یې سره غرق کړل او موسی د شکرانې په خاطر په دې ورځ کې روژه نیوله او موږ هم په دې ورځ روژه نیسو. د خدای پیغمبر وویل چې تر تاسو موږ موسی ته نږدې یو. نو هغه په خپله په همغه ورځ روژه ونیوله او مسلمانانو ته هم د روژې په نیولو امر وکړ. له دې روایته په ښکاره معلومیږي چې د اسلام پیغمبر مدینې ته تر تګ له دمخه د عاشورا له ورځې سره اشنا نه و. خو کله چې خبر شو چې اصل یې سم دی د مسلمانانو په منځ کې له دوامه سره مرسته وکړه. دغوی 2 ورځو په اړه هم د اسلام پیغمبر په خپله په څه نه پوهېده او خلکو ورته د جاهلیت د زمانې لهو لعب عبادتونه د شارع لخوا تعینېږي او د هغوی په بڼه او محتوا کې چاته د مداخلې حق نه ورکول کیږي. خو عادتونه د خلکو د توافق پر اساس رامنځته کیږي چې نن سبا قرارداد بلل کیږي او پخوانیو ورته جال او موازیه وویل.
قراردادي چارې ثابت او دایمي معناوې نه لري چې په هر زمانه کې دي هماغه معنا افاده کړي. کیدای شي د یو ټاټوبي په هر زمانه کې دي خلک سره صلاح وکړي چې یو مشخصه ورځ د کارګر ورځ یا د معلم ورځ ونوموي او په دې توګه وغواړي د دې قشرونو حقونه یاد کړي. د فقهي قواعدو له مخې د دوی دا کار مباح دی او په دې چې تر شا یې څه هدف لري کیدای شي اخلاقي ارزښت پیدا کړي. هر کله چې خلک سره توافق وکړي چې هغه ورځ بدله کړي شرعي معنا ورته نشته، ځکه چې د کار د ایجاد منشا دوی په خپله وو نو د بدلولو حق هم په خپله لري. خو عبادي او شرعي چارې بیا داسې نه دي او په دې چې خلک په ایجاد کې نقش نه لري نو د بدلولو حق هم نه لري. په همدې وجه د ځینو عربو قبایلو لخوا د حرام میاشتو بدلول د قرآن مجید له سخت مخالفت سره مخ شول. نن سبا نوروز نه د یو مذهبي جشن په حیث بلکې یوازې د یو بومي عادت په حیث لمانځل کیږي. دا نظر په دې تقویه کیږي چې دا مراسم یوازې په افغانستان یا ایران پورې مختص نه دي، بلکې د ملګرو ملتونو د گزارش پر اساس نوروز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 300 میلیونه وګړو لپاره د نوي کال پیل دی او تر دې 3,000 کاله زیاته مودې کیږي چې په بلکان، تور سمندرګي، قفقاز، مرکزي اسیا، منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې لمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو د روزنیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا د بشري د معنوي فرهنګي میراث په حیث شامل شوې ده. حالا چې په مسلمانانو کې څوک دا ورځ د دینی مناسبت په توګه ولمانځي او داسې کار وګڼي چې په دې لاره په اخروي اجر او ثواب ترلاسه کړي او یا دې ته کار ته په یو ډول سره میتافیزیکي جنبه ورکړي نو دا کار خطا او شرعي خلاف دی. دا چې د ځینې خلک د نوروز په ترڅ کې شرکی او خرافي کارونه کوي نشو کولای چې هر ډول مراسم تحریم کړو، ځکه چې دا کارونه په نورو ورځو کې هم کیږي او که د ممانعت او تحریم خبره یې وي د هماغه کارونو په ذات پورې اړه لري نه د ترسره کولو په وخت پورې. او دا مهمه نه ده چې څوک په کوم ځای کې کوي. د ټولنپوهنې له نظره په هغو هیوادونو کې چې له سختو کړکېچونو او ترخو تجربو راتېر شوي دي د ستومانۍ او خفګان دوړه خوره وي او د خلکو اروايي ستونزې پکې زیاتېږي. یو له هغو لارو چې ټولنیزه روحیه بدلولی او فشار کمولی شي جشنونه او د خوښۍ او خوشحالۍ مناسبتونه دي. نوروز هم داسې یو جشن دی. ځینې نور اسلامي هیوادونه هم نوروز ته ورته نور مناسبتونه لري چې له لرغونو زمانو ورته په میراث پاتې دي، لکه په مصر کې د شم النسیم عید چې د فرعونیانو له زمانې ورپاتې دی او وروسته له مسیحي دودونو سره غوټه شوی دی. دا ورځ د مصر په رسمي تقویم کې رخصتي وي او خلک ساحلي سیمو او تفریح ځایونو ته مخه کوي. د مصر دارالافتا دا جشن عادي چاره او مباح ګڼلی او یوازې دومره ویلی دي چې اسلامي آداب دې پکې مراعات شي. دغه فتوا د زهر د پوهنتون ډیرو عالمانو او د مصر د اسلامي څیړنو د ټولنې غړو هم تایید کړی دی.